السلام علیکم دوستانو. پخوانی اداکاره سیمی خان نونو رښتیا بیا ډرامو ته راځي. د سیمی خان نونو باره کې در سره ټول معلومات شریکوم. مونږ سره تر اخره پاتې شئ چې پوره خبر شئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست دی څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم ووهي چې همدغه رنګې نوي او تازه معلومات له ټولو نه اول تاسو ته درو رسي. دوستانو پخوانی اداکاره سیمی خان نونو خو به تاسو ټول پیژنئ، ولې چې هغې د پښتو ډرامو کې دغه رنګې معیاري کار کړی و چې تر اوسه پورې د خلکو په خولې باندې د هغې نوم راځي. نن سبا د هغې په ټیک ټاک او په سوشل میډیا باندې ډېرې ویډیو وایرل کیږي او د فاطمه ګل او نیلم ګل سره د هغې ویډیوګانې وایرل شوي دي او سیمی خان نونو کله د فاطمه ګل خواته ځي او کله د نیلم ګل خواته او ویلې کېږي چې کیدای شي چې سیمی خان نونو بیا فلمونو او ډرامو ته راشي. دوستانو که د سیمی خان نونو دا سوچ وي چې هغه بیا ډرامو او فلمونو ته به راځي او دې له به څوک دا آفر ورکړي نو د هغې دا سوچ غلط دی، ولې چې نن سبا په ډرامو او فلمونو کې هغه رنګې معیاري کار نشته کوم به چې پخوا و. که سیمی خان نونو ډرامو او فلمونو ته راغله نو خلک به ورپسې ډېرې زیاتې خبرې جوړې کړي. دوستانو سیمی خان نونو د داسې خلکو خوا کې د نن سبا چې حال د سم کس هم لاړ شي نو وشرمیږي. دې له پکار دي چې د فاطمه ګل او د نیلم ګل نه ځان لرې وساتي چې ځان د شرمولو نه وساتي. دوستانو دا و د سیمی خان نونو باره کې معلومات. که غواړئ همدغه رنګې نوي او تازه معلومات له ټولو نه اول تاسو ته درو رسي نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.